أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. وبرزوا او حاضر بشي دوی لله الله تعالی تا مخامخ جميعا طول فقال بیا بوئی الضعفاء کمزوری خلق للذین او خلقتا استکبروا چه غرور بی کولو انا کننا بیشک مونگا وو لکم تبعا ستاسو تابدار فهل انتم پس آیا تاسو مغنون لرکول شی عنا زمونگنا من عذاب اللہ عذاب دا اللہ من شیئن سقدری قالوا دوی بوائی لو هدان الله کچر ہدایت کڑے وے مونتا اللہ لہدیناکم نو خام خواہ ہدایت کڑے مونگا تاسوتا سواء علینا برابر دا پا مونگ باندے اجزعنا ناقلار شمونگا ام صبرنا یا صبر اوکو مونگا ما لنا نشت دے زمونگ دا پارا من محیص حس خلاصے. وقال الشیطان او ابوائی شیطان لما ہر کلچے قضی الامر فیصلہ اکڑیشی دا کار ان اللہ بیشک اللہ تعالی وعدکم وعدہ کڑی وتاسوتا وعد الحق وعدہ رختینے ووعدتکم او ما وعدہ کڑی وتاسو سرا فاخلفتکم بیا ما د دې خلاف وکړه تاسو سره وما کان لی او نو زما علیکم پتاسو باندې من سلطان سزور الا ان مگر دا چې دعوتکم ما راو بللی تاسو فاستجبتم لی بیا تاسو زما خبر او منلا فلا تلومونی پس ما ملامت کوي ولومو انفسکم او ملامت کوي خپل ځانونه ما انا نیمز بمصرخکم ستاسو فریاد چې واورم وما انتم او نتاسو بمصرخیه
زما فریاد اوریدې شي. انی کفرتو بیشک زه انکار کوم بما اشرکتمونی د هغه څه نه چې تاسو به شریکولم زه من قبلو د دې نه وړاندې. ان الظالمین بیشک ظالمان چې دي لهم دوی د پاره عذاب علیم عذاب بوي دردناک. د سوره ابراهیم 21 او 22 نمبر آیتونه. لومبي آیت کې الله جل جلاله دا ټول خلقو بارک ارشاد فرمایي چې کوم د آخرت انکار کوونکي چې دوی به ټول د الله رب العزت په دربار کې حاضر شي. نو دوی کې بعضې هغه خلکو چې هغه د دوی مشران دوی به په یو لاره چلول او ډیر اکثریت د هغه خلکو چې کوم د دوی تابعدارو. څنګه یو مقوله مشهوره ده چې مقوله یعنی وینا چې خلک د خپل بادشاہ په دین باندې یعنی هغه چې کوم حکم ورکوي نو بس دا خلک هغې پسې په پټو سترګو رواني. بادشاهان امیران مشران دوی چې کوم کارونه کوي بس دا خلک هم د هغې تابعدار وي. حالانکه د دوی تعداد ډیر لږي په ګوتو یې بنده شمېرلی شي خو چونکې د هغوی مال دولت منصب عهده او اثر او رسوخ داس وي بس خلک په پټو سترګو هغوی پسې روان. نو دغه ټوله چې کومه د دوی مقتدا او پیشوا او مشران وو دوی به هم جهنم کې او دا کم کمزوري خلک هم دوی به هم جهنم کې. دغه وخت به دا کمزوري خلک د زورورو ته فریاد وکړي انا كنا لکم تبعا مونږه خو ستاسو تابعدار مونږه خو ستاسو په تمه تاسو چې مونږه کم لین باندې وچلولئ مونږه بس هغه لاین اختیار کو. فهل انتم مغنون نو اوس مونږ ته ووایئ چې آیا د الله د عذاب نه څه معمولي غونته کې کمې کولی شئ؟ څه لږ ډېر تاسو داسې زمونږ دپاره سفارش کولی شي؟ نه خپې راټولې کړي دي خو قرآن پاک تکلیف یې نه تاسو دې سره ډډه ووایئ نو خپې اخوا کوي. نو فهل انتم مغنون آیا تاسو مونږه بے پرواهه کولی شئ؟ د الله د دې عذاب نه مونږه لرې کولی شئ؟ د الله د عذاب من شئ څه لږ ډېر یعنی دا اوس مسلسل دی نو دې کې څه وقفه پکې راوستی شي دا هغه کشران به خپلو مشرانو ته به وایي نو هغوی به ورته لو هدانا الله لهدیناکم که چېرې الله تعالی موږ له دنیا کې هدایت راکړی وی تاسو ته به موږ د هدایت لاره ښودلې وکړه خو چونکې موږ خپله ګمراه نو ګمراه به بل ته سمه څه وښیي. یو کس ړوند دی او ته د هغه نه تپوس کوې چې دا لاره ما ته سمه کړه نو دا خو هغه تپوس کوونکی هم کم عقل دی چې د ړوند نه څه له تپوس کوي. دا خلک دین کې ړانده وو بینا خلک هغه پیغمبران او بیا د هغوی وارثان علما نو پکار دا وه چې د هغوی نه تپوس کړی بیا به دوی څه وایي سواء علینا اکه مشران به هلته وله تسلي ورکوي که اجزعنا ام صبرنا اوس وایي که مونږ چغې وو او که مونږ صبر کوو ما لنا من محیص دلته نه وتل نشته اوس که هر څه وکړو
نو دا ګوره دنیا کې څومره خواږه به وو، څومره نږدې تعلق به وو، هر شیطانه او فساد کې به مخ کې وو، او بس د اکې یو مشر پسې به دا ټول روان وو. یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام نے د هغه مقابله کې تر رالی ابولهب، نو دغه ابولهب پسې ټول دی، هغې کې ابو جهل هم دی، هغې کې هغه وخت ابو سفیان هم، عتبه شیبه هم، او دا ټول چې نو یو هغې مشر پسې. نو سبا چې دی جهنم کې دی به یو بل د څه وي دغه خبرې به دی به ابولهب ته وایي چې مونږ خو تا پسې، هغه به وایي که ما ته هدایت الله تعالی را کړی دی نو تاسو به هم په هدایت. نو دغه ځای کې به دی بیا وایي بس اوس که چغې وو او که نه وو یو حال دی زمونږ، یعنی که مشر دی او که کشر دی اوس ټول جهنم کې. اوس د دی چې کوم غټ مشر چې د چا په وینا دی دا ټول کارونه کړي دي، داغه حالات الله رب العزت بیانوي. شیطان عزازیل د اصل نوم، او بعض روایتونو کې راځي چې زرګونو کاله د عبادت کړه، هغې نه پس فرښتو کې ناسته پاسته د شروع شوه. یو روایت مې چېرته لیدلی و چې 6,00,000 کاله د عبادت کړه، او هغه په یو سجده باندې یو حکم ماتولو باندې ټول دوړه شي. نو په خپل عمل باندې هیڅ چرې هم ګمنډ، غرور، تکبر او لوی نه ده پکار. زه خو ډېر تهجد ګزار یم، زه خو ډېر غټ عالم یم، زه خو ډېر غټ کاري یم، زه خو چې نو شل سپارې د ورځ تلاوت کوم. الله رب العزت مقدار ته نه ګوري، الله رب العزت دې ته ګوري چا د پاره کې. نن سبا دا یو رواج جوړ شوی دی، نن زه سحر را پاڅېدم او 12 رکعاته مې وکړ تهجد، بس خلکو ته وایي، حالانکه تهجد ټولو کې پټ مونځ دی. که چېرې ته هېڅ چاته هم نه وایې الله تعالی به دله ظاهر کړي، خو په خپل خولې باندې خلکو ته څه نه وایي، وایي زه روزانه 15 سپارې تلاوت کوم. کښېنه ډېر ښه کار کوي، بدله ته د خلکو نه غواړي چې چا د پاره کې نو هغه به دله اجر او بدله درکوي. وګوره د یوې وینا سره خپل عمل ضایع. حضرت سعدي رحمت الله تعالی علیه وړوکی و، ماشوم 12 کالو، نو هغه وخت به قافلې چلېدې د یو علاقې نه بل علاقې ته، نو دی والد صاحب هم دی سره و. والد صاحب چې نو تهجد په ټایم باندې را پاڅېده او تهجد یې خپل وکړ، ورسره شیخ سعدي هم را پاڅېد، هغه هم مونځ وکړ. چې مونځ یې وکتل او خپل معمولات یې وکړل، د سملاستو وخت نه دی، ابا جان یې وګوره ټول قافلې والا وده دي، دی تهجد ونه کړ. پلار ورته افسوس که تا هم نه وی کړی ستا دې خبرې نه دا کار به ښه و، د یوې خبرې سره تا خپل ځان لوی وګڼه او دا ټول تا سپک وګڼه. تا ته څه پته دې کې داسې هم کېدی شي مونږ د شپې ناوخته راغلو، دې کې داسې به وي چې هغوی به تهجد کړي بیا به وده شوي، دې کې داسې به وي چې تا نه مخکې پاڅېدلي تهجد به یې کړي او سملاستلي به، خو تا د یوې جملې سره دی سپکاوې او خپله لویي هغه دې ظاهره کړه، او لویي د الله رب العزت نه ده. نو که د دې نه ته هم دغه شانتي وده پاتې شوی وی هغه به بهتره وه. نو شیطان وایي دی ډېر لوی عالم، علم ورسره و، معرفت ورسره و، د الله پیژنګلو، د الله د قدرت پیژنګلو او عبادت ورسره هم دی، خو یو کمی پکې و چې دا هر څه د خپل مقام او مرتبې دپاره د الله رب العزت رضا دپاره،
د الله په محبت کې دا نه وکړي نو دغه محبت د کمې د وجه راندای درگاه شه ورټل شه د الله رب العزت دربار نه وشړل شه او د الله رب العزت د طرف نه ورته ابلیس وویل شه مایوس د الله رب العزت رحمت نه واحد دا یو دی چې د مایوس د لپاره د رحمت امید هم نشته نور هر غټ نه غټ کافر مشرک ژوند کې اخیری سلګای نه مخکې توبه او باصله استغفار وکړ نو الله رب العزت بخي او ډېر غټ ګناهګار دی خو کلمه ویلې ده د کلمې د وجه کې دې شي الله تعالی اسی وبخي الله رب العزت کوم رحمت ته او د قاعده او د قانون پابند نه دی خدا واحد کس دی چې دې نا امید دی ابلیس وای نا امید مایوس ها دې به هم جهنم کې ودی او د ټول مریدان دي فیصله وشوه نو دغه وخت به ټول ته خطاب وکړي ان الله وعدکم وعد الحق یو وعده تاسو سره الله کړی و او یو وعده تاسو سره ما کړی د الله رب العزت کوم وعده هغه لیکلی و په قران کې او په نورو کتابونو او صحیفو کې چې تاسو زماو منئ زبه کامیاب کوم او وی ما تاسو سره زبانی وعده وکړه ما تاسو سره څه لیکل نه کړی بس تاسو ذهن کې مې واچو تاسو زړه کې مې واچو وعده مې څه وکړه چې نشته آخرت نشته قیامت بس دغه دنیا دا مزه وکي او که چېرې بل فرض یي اساس د معبودان چې کوم دي دی به تاسو بچ کی نو الله رب العزت وعده او بل زما وعده نو د الله وعده وعد الحق اختیا وا صحیح وا سچ او حق وا او زما وعده فاخلفتکم اماماتک او دویمه خبره وما كان لي عليكم من سلطان زما تاسو باندې زور نو الا ان دعوتكم ما بس صرف او صرف تاسو له یو خبره به مې درته وکړه دا سه وکا نو یې بس تاسو په پاغي باندې فسجبتم لي زما خبر و تاسو منه ما ودا ته چې مزله مزه رسو بو کې تا به زما خبر او منه د ګناه دعوت په دل درک دا وکا د ځواني دا چې بوډا شي بیا توبه وکي تا زما ومنه ا د بوډا کېدو مخکې ستا مرګ راغی نه توبه اړ توفیق ملاو نشي نو زما خو څه زور نو بس صرف ما ودرته یو تصویر خو چې دا داسې وکا نو فلا تلومونی شیطان وای ما ملامت کوي لومو انفس خپل ځان ملامت تاسو زما خبره منلې ما په زور په تاسو باندې خپل خبره نه ما نبی مسرحکم بل خبره دا چې زه تاسو فریاد نشم اورید او نه تاسو زما فریاد اورید شي یعنی نه زه تاسو مدد کول شم نه تاسو زما سره مدد کول شي او کم چې تاسو شریکان جوړ کړیو دا غي ټول نن زه انکار کوم هغه دروغ د الله هیڅوک شریک نشته ګور خپل هم ډوب شو خپل هم غرق شو خپل هم تباہ شو ځان سره انسانانو او د پریانو لو یډاله به تباہ کی ان الظالمین خدا سوق دي دا ظالمان ظلم وای یو شی بے ځای کې خودو ته الله یومنل دا الله توحید او د توحید په مخالفت کې بل څوک د الله شریک جوړول د توحید انکار کول دا شرک دی او دې ته ظلم دی او دا شانت چې کوم ګناه دی هغه ظلم نو د داسې ظالمانو لپاره الله تعالی ارشاد فرمایي چې داسې ظالمانو لپاره عذاب علی دردناک عذاب شیطان به پکې هم او شیطان سره دا ټول هغه مخلوق چې داغه منلی او داغه په لار باندې وګوره الله رب العزت په دې آیت کې د قیامت هغه ټول منظر مخامخ چې نن د چا په وینا تاسو چلیږي خیال وکړئ چې هغه صحیح خلک دی او کنه دي که هغه غلط خلک وي نو دا غي بدا حال چې هغه خپل هم برباد شي او تاسو به هم ځان سره جهنم ته بوز
او بل خبره د زړه ممنئ، زړه کې چې شیطان کوم وسوسه چې هغه ممنئ، ولې چې شیطان به هم سبا انکار وکړي چې ما هو تاسو صرف دعوت درکړ، ما هو درته یو خبره وکړه، تاسو خبره زړه کې خدا او هغه باندې عمل وکړه، ګناه وکړه، کفر او شرک وکړه، دا ستاسو غلطي ده، زما غلطي. دینه بعد هم که یو انسان وای چې زه نه پوهېږم یا ماته نشته پتا، نو دا بیا اسه خبره. الله رب العزت هر څه واضحه بالکل کلاو پیپر یې آوټ کړي چې ایگزام کې دا سیزونه دي او دا سیزونه به کیږي، دا چل دی وکړه نو دا انجام دی او دا دی وکړه نو دا انجام. الله رب العزت مال تاسو له ټول مؤمنان په قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. وبرزو او حاضر بشي دوی لله جميعا الله تطول، فقال بیا به اوایي الضعفاء کمزوری خلق للذین خلقو تا استکبروا چې غرور به کولو، انا كنا بشکا مونږو لکم تبعا ستاسو تابع، فهل انتم بس آیا تاسو مغنونا لری کول شي عنا زموننا من عذاب الله عذاب د الله من شيء سقدري قالوا دوی بوای لو کچری هدان الله هدایت کړه به مونږ ته الله لا هدایناکم نو هدایت بکړو مونږ تاسو ته، سواء علینا برابر ده په مونږ باندې، اجزعنا کنا کلار شو مونږه، ام صبرنا یا صبر وکړو مونږه، مالنا نشته دې زمونږ د پاره من محیص هیڅ خلاصه. وقال الشیطان او ابوای شیطان لما هر کله چې قضی الامر فیصله وکړی شي د کار، ان الله بیشک الله تعالی وعدکم وعده کړی دا تاسو سره، وعد الحق وعده رښتینه، ووعدتکم او ما وعده کړی و تاسو سره، فاخلفتکم بیا ما د دې خلاف وکړ تاسو سره، وما کان لیا او نو زما علیکم پتاسو باندې من سلطان سزور، الا ان مگر دا چې دعوتکم ما را وبللی تاسو، فاستجبتم لی بیا تاسو زما خبر او منلا، فلا تلومونی پس ملامت کوي ما، ولومو او ملامت کوي انفسکم خپل ځانونه، ما انا نیمز بمصرخکم چې ستاسو فریاد واورم، وما انتم او نتاسو بمصرخیه زما فریاد اوریدې شي، انی بیشک از کفرتو انکار کوم، بما د اغس اشرکتمونی چې تاسو به شریک ولم زه، من قبلو د دین وړاندې، ان الظالمین بیشک ظالمان چې دي، لهم دوی د پاره عذاب علیم عذاب بوی دردناک. آمین. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار،
वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक या अर्हम।